دا स्टार्ट मेन्यू نه بعد چې کوم دي که تاسو د स्टार्ट मेन्यू ته رالی نو په دې स्टार्ट मेन्यू کې مونږ پرون ټولې خبرې تشریح کړې چې په دې स्टार्ट मेन्यू کې مونږ سره څه دي او ما د هغې باره کې یو څو خبرې تاسو ته وویې چې دا دې ته مونږ ریسنټلی اوپن پروګرامز ورته ویل کېږي دا स्टार्ट मेन्यू په درې برخو کې تقسیم ده او دیتا دے ایریا تا ریسنٹلی اوپنڈ پروگرام ہوتے ویلی کی گی ریسنٹلی مطلب دا دے اس اوپنڈ چچا خلاص کری یو پروگرام نو زکا ریسنٹلی اوپن پروگرام ہوتے ویلی کی گی او دیتا مونگا لائیو پروگرام ہوتے وی تا اس تمامو چدے دا نو مونگا تغیرولی شو اگر رائٹ پہ کلکے پا دے باندے او نیمز گروپ تراشے و تاسو یو پا یو چکم دے دا نمونو والا چینج کولم شے ختم ولیم شے دے نو مطلب دا دے چې بیا مون خبرو کړ چې وګورئ ته میټرو پوزیشن ورته ویل کیږي او د پروګرام دی یو ته ټایل ورته وایي دیس از کالډ ټایل نو ګورئ بیا موږ وایو چې په وینډوز 8.1 کې اپس تاسو سره موجود دي وګورئ د اپس تراشه دا ټول هغه اپلیکیشنز دي هغه سافټویرز دي چې هغه وینډوز 8 سره خود به خود انسټال دي یا تاسو انسټال کړی دي نو یاد ساتئ دا موږ پرون د دې باره کې څو خبرې وکړې اوس راځم یو ډېر مهم یو څو شارټکټس دي چې هغه وینډوز 8 کې تاسو خامخا کارولی شئ سو امپورټنٹ شارټکټس اف وینډوز 8.1 امپورټنٹ شارټکټس کم دي دا غي باره کې تاسو لږ معلومات درکما که تاسو د سٹارټ مینیو ته راځئ دا غي د لپاره تاسو وینډوز کی به وخې یو ګار کم وینډوز کی او چې کلم تاسو وینډوز کی وخې نو تاسو ډېر په اسانه سره دا شارټکټ د لارې نه سٹارټ مینیو خلاصولی شئ نو ګورئ که زه وینډوز کی وخم نو دا سٹارٹ مینیو ما سره رااله او که زه دا وینډوز کی واپس وخم نو ماته ډیسکټاپ یا چې هر څه هغې راته یو په یو راته خو بل مونږ سره د سویچ بټوین پروګرام ته زه راځم سویچ بټوین پروګرامز دا زه اپلای کوم نو د پروګرامز ترمنځ به سویچ څنګه اخلم هاو ټو ټیک سویچ سویچ نه څه مطلب دی لکه زه سٹارټ مینیو ته رالم او پدې کې ما یو پروګرام خلاص ک لکه مثال زبدا میل خلاص کما یا اني ادر پروګرام تاسو لري دا سٹور بده زنه خلاص کما نو الریډي دا پروګرام خو ما سره خلاص دی او چې کلم زه د کونج تراشم نو غره واپس د خپل پروګرام ته یو په یو راتلی شم ځاسي نو چې کلم تاسو کې چرته د ماوس نه کار ناخله نو آل ټیب وخلی شي کنه آل ټیب وګوره آل ټیب د لارې نه دا پروګرام ډیر پاسانه سره یو په یو تاسو سویچ کې دی شي نو آلټ او پلس ټیب چې کله وخه نو ګوره ډیر پاسانه سره تاسو د یو ځای نه بل ځای ته یو پروګرام نه بل پروګرام ته تللی شي داسې آلټ کوم ځای کې دی وګوره دا تاسو سره آلټ کی ده او دا تاسو سره ټیب ده نو الټرنیټ ټیب کی چې کوم دی ستاسو لپاره مهمه ده چې کلم تاسو آلټ ټیب وخه نو ګوره تر اني پروګرام ترمنځ تاسو یو په یو سویچ کې دی شي وګوره آلټ 19 ټیب سره یو په یو وخه چې کوم ځای تم راځي 1 by 1 د دې لارې نه مونږ یو په یو راتلی شو که چرته زه لکه څنګه چې دې ځای کې ودرېږم که نه نو دې ځای کې دا پروګرام ما سره ښکاري که 3 تاسو خلاص کړي لکه سٹارټ مینیو ته واپس راځم او دې ځای کې یو بل پروګرام لکه دا فوډز اینډ دا ما خلاص کړ نو ګوره دې ځای کې چې لږ ودرېږې که نه نو تاسو ته هغه ټول لینکس ته توقع ښکاري که نه بیا ته دې ته راځئ که دې ځای هم دې ته راشه نو ګوره دې ته راځئ بیا واپس ودرېږئ تاسو دلته وګورئ داسې 1 by 1 دې ځای کې ودرېږم نو ماته یو په یو هغه پروګرام راته منشن کړي ته کوم یو پروګرام ته راځئ نو که تاسو دې پروګرامز ته راځئ نو په دې باندې کلیک کې اټومیټیکلی کله موس خوځوئ کله راځي کله نه راځي نو دې ته اصل کې وایي مووینګ یا ورته وایي نیویګیشن نو چې کله تاسو یو پروګرام ته راځئ که نه نو د سویچ پروګرام دپاره که تاسو سویچنګ وذ پروګرام کوئ نو تاسو وینډوز کی پلس ټیب وخئ نو چې کله تاسو وینډوز کی پلس ټیب وخئ نو یو دغه پروګرام سره تاسو سویچ کېدی شئ وینډوز کی پلس ټیب نو ګورئ کم یو پروګرام ته ځئ سٹارټ مینیو ته راځئ که نه فوډ اینډ ډرنک ته راځئ سټور ته راځئ وګورئ 1 by 1 تاسو یو په یو موجود دی دې ځای نه دغسې راتلی شي د وینډوز کی پلس ټیب وخه واپس ډیسکټاپ ته راشه څومره په اسانه طریقې سره یو په یو دې راوستی شي ګورئ په دې رایټ کلیک سره وګورئ که زه په دې کویک ایکسس مینیو باندې یاد ساتئ که رایټ هم کلیک په دې بیرغ باندې رایټ کلیک دې ته کویک ایکسس مینیو وایي او که سمپل هم پې کلیک دې ته سٹارټ مینیو ورته ویل کېږي نو که چېرې تاسو یاد ساتئ دا دې ته کیم ورته ویل کېږي یا ورته کویک ایکسس مینیو ورته ویل کېږي د دې راوستو دپاره تاله څه پکار دي وینډوز کی پلس ایکس تاسو له پکار دی چې کله تاسو که چېرته بار بار رایټ کلیک نشئ کولی
نو وینډوز کی پلس ایکس وخه نو ګوره اتوماتیکلی تاسو د چکم دی دا کویک ایکسس مینیو درکې او د کویک ایکسس مینیو وته زکویل کیږي چې د دې لارې نه مونږ ډېر په اسانه سره دا چټکې تیزه سره دا کم کمانډ چې زمونږ زیات پکار راځي دا یو په یو دلته کارول شي نو ګوره کویک ایکسس مینیو تر تک د پاره یا هو تاسو په دې سٹارټ مینیو باندې رائټ کلیک او د رائټ کلیک نه بعد کچره تاسو رائټ کلیک نشئ کولی نو تاسو ګوره د کیبورډ نه وینډوز کی پلس ایکس وخه نو ګوره د کویک ایکسس مینیو چې کوم دی یو په یو تاسو راوستئ شئ نو دته کویک ایکسس مینیو وته وي ولې وته کویک ایکسس مینیو وي ځکه یو کمانډ ته ډېر په اسانه سره لاسرسي کولای شم چټکې تیزه سره لاسرسي کوم دا د پرمنګ دا کویک ایکسس مینیو یادو وینډوز کی پلس ایکس دا یو اسانه شارټ کټ ده ګوره که تاسو د دې ځکه دا کرزر کړ د کونج تروړې دا څه کنه د کونج ته نو ماته دا چورم بار رات را کوي نو که تاسو دې ته نشرات دین دا چورم بار در تک د پاره یس وګوره دا غل پر تاسو وینډوز کی دې زنه ګوره پلس سی مونږ وخو چې کلم تاسو وینډوز کی پلس سی تاسو وخه نو اتوماتیکلی دا چورم بار تاسو سره راځي ګوره وینډوز کی پلس سی سونه آسان طریقې سره دا چورم بار ماته یو په یو رات را کی وګوره دا څه کتا سو بار بار لکه دیزه تنشرات لیدا چرم بار نشرا وستی دیزه نه ماوس فزول را فزول نشي نو وینډوز کی پلس سی تراشا دا چرم بار تم راولي کسه ز چرته د سرچ ترازم کری نو مخ کې زموږ دا سرچ پکار شي نو د سرچ ترازم او په د سرچ باندې کلیک کما نو کتا سو سرچ ترازه نو د سرچ لپاره د یو پروګرام د پلټنې لپاره وینډوز کی یا ساته وینډوز کی پلس ډبلیو موږ سره موجود دي چې کله وینډوز کی پلس ډبلیو تاسو وخه نو ډېر په اسانه سره تاسو د سرچ ته راوستیم شي نو سبا دا یو څو داسې شارټ کټس دي چې هغه تاسو ډېر زیات کارول شي نو ځکه موږ دا یو څو د رن د لپاره شارټ کټ ته رن کمانډ د لپاره نو هغه وګوره موږ سره وینډوز کی پلس آر دغه سي نو دا یو آسان میتھډ دی یو آسان طریقې دا چې مونږه د دې لارې نه یو په یو اپلای کولی شو دا شارټ کټس نو ګوره د سٹارټ مینیو د پاره وینډوز کی دا د سٹارټ مینیو نه بعد چې کوم د سوئچ بټوین پروګرامز د پاره الټ پلس ټیب دی د سوئچ پروګرام د پاره وینډوز کی پلس ټیب دی د کیم د پاره نه د کویک ایکسس مینیو د پاره تاسو وینډوز کی پلس ایکس تا د چرم بار د پاره وینډوز کی پلس سی دا او د سرچ د پاره وینډوز کی پلس ډبلیو دا او د رن د پاره موږ سره وینډوز کی پلس آر دا نو دا ټول شارټ کټس چې کوم دی تاسو په خپل کمپیوټر باندې پریکټیکل کارول شي که تاسو ماوس نه وي ډېر په اسانه سره دی یو ځنه بل ځای ته د شارټ کټس د لار نه تلی شي مونږ نن چې کوم سٹارټینګ کوو کنه نن چې کوم شروع مونږ کوو نو هغه د کویک ایکسس مینیو نه کوو د کیم نه کوو نو ګوره کچره تاسو په دې سٹارټ مینیو باندې رائټ کلیک نو ګوره دې ځکه ما سره دا کویک ایکسس مینیو دا ډیسکټاپ خو تاسو له ډیسکټاپ ته خي ګوره سو آسان یا که تاسو ډیسکټاپ چرته ګوره کنه ټو شو ډیسکټاپ کوزه ټو شو ډیسکټاپ د پاره دا غي د پاره وینډوز کی پلس ډی تاسو خلی شي ګوره وینډوز کی پلس ډی لکه اوس دې ځکه دومره رائټ کلیک کوم په دې کویک ایکسس مینیو باندې او بیا دې نه دا ډیسکټاپ ګورم نو که چرته زه ډیسکټاپ د دې لارې ګورم یا سٹارټ مینیو می خلاص کړی دی یا وغیرہ وغیرہ انیثینګ چی نو کو وینډوز کی پلس ډی تاسو وخه نو ګره سونه آسان طریقې سره تاسو هغه ډیسکټاپ دتا وخه وی چې واره دا ستاره ډیسکټاپ وینډوز کی پلس ډی بیا وخه بیا تعالو ما پروګرام درکې کم چې اخیری ځل باندې تاسو را په سکرین باندې پروت او تاسو کته نو وینډوز کی پلس ډی سره تاسو خود به خود چې کوم دا پروګرام تا 1 by 1 لشي یا وینډوز کی پلس ډی سره چې سونه پروګرامونو تا خلاص کړي هغه مینیمایز کی لاندې کی او تاسو ډیسکټاپ خو ویدا واخله نو دا موږ د لارې نمبر واستې شو چې رائټ کلیک کې دی نه د وګوره ډیسکټاپ باندې کلیک کنو کچره تا یو سو پروګرام د خلاص کړي دغه سي زه غواړم چې به دا یو په یو زدا لاندې راولم نو ګورل ته په دې کویک ایکسس مینیو باندې رائټ کلیک کا او دینه پس کوم د ډیسکټاپ نو داسم کول شي یا وینډوز کی پلس ډبلیو باندې تاسو ډیسکټاپ خو دلی شي چاته کچره پروګرام تاسو خلاص کړي د ډیسکټاپ نه پس کوم د تاسو راوړي شټ ډاون اور ساين آوټ د سره شټ ډاون اور ساين آوټ شټ ډاون ساين آوټ په وینډوز 7 کې وتا لاګ اف وي لاګ آوټ لاګ اف دلته وتا ساين آوټ وته ویل کیږي سلیپ وته وی هایبرنیټ شټ ډاون اینڈ ریسٹارټ نو شټ ډاون دی ساين آوټ ته د یو کمانډ صرف نشتا لاک الله کې چرته بل ځای کې چولې دی وینډوز 8 کې هغه یوزر اکاؤنٹ سره چولې دی ا دې ځای کې موږ سره نشته دی
ګوره د دې ټولو باره کې تاسو ته پته ده چې دې څه مطلب دی، څه کار کوي، ساین آؤٹ څه کار کوي، سلیپ څه کار کوي، شټ ډاون څه کار کوي. نو ګوره دا یو په یو موږ سره دا هر څه موجود دي. نو موږ ته پته چې آیا شټ ډاون څه کار کوي. شټ ډاون خو موږ ډېر په اسانه سره تعریفو. شټ ډاون زموږ کمپیوټر ګولۍ راته. it shuts down our computer. کلم چې ته د کمپیوټر باندې کار نه کوې نو هغه موږ شټ ډاون یې کوو. خو یاد ساتئ دا د هغې اصل تعریف نه دی. شټ ډاون څه کوي؟ شټ ډاون زما چې څونه پروسیسز دي، څونه عملیات دي، هغه ټرمینیټ کی، ختم یې کړي او کمپیوټر بند کړي راته. ګوره سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې دا پکې څنګه آن آف کېږي ډایرکټ، دا کمپیوټر ولې نه کېږي موږ سره؟ وای کمپیوټر. سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې بھئی دا پکې ډایرکټ آن آف کېږي نو دا کمپیوټر ځکه د هغې د پروسیس لپاره، عملیات لپاره او څو خبرې پکار دي او څو فایل یې خپل کار شروع کوي. نو چې کله دا ګولیږي نو همدغه څو فایل چې کوم دی هغه رو ختم شي او تاسو ته کمپیوټر شټ ډاون کړي. یاد ساتئ زموږ کمپیوټر ته چې کله وایرس ولګي نو شټ ډاون ریسټارټ دا اتوماتیکلی کار پرېږدي. چې کله تاسو کمپیوټر ته وایرس ولګي نه نو دا شټ ډاون، دا ریسټارټ دا موږ سره کار پرېږدي او دا صحیح طریقې سره بیا کار نه کوي. اټ ډزنټ ورک دین. که شټ ډاون دی، که ریسټارټ دی، یو څو داسې حساس کمانډ شته دی ونډوز 8.1 کې ډېر حساس دي. وایرس لا نه لګېدلی چې هغه بیا اتوماتیکلی تاسو ته کار پرېږدي. نو پای کې شټ ډاون او ریسټارټ هم دی. نو شټ ډاون څه کوي؟ یاد ساتئ it terminates. بس سمپل لیکه دا زموږ کمپیوټر ګولۍ. it shuts down our computer. ریسټارټ زموږ کمپیوټر واپس ریسټارټ کوي. وګورئ که چېرته زه رائټ کلیک کوم دې ځای نه شټ ډاون اور ساین آؤٹ ته راشم نو ګوره دې ځای کې تاسو یا به ریسټارټ استعمالوئ، یا به شټ ډاون استعمالوئ، یا به هایبرنیټ، یا به سلیپ او یا به ساین آؤٹ. نه ټول باندې نه کېږي، ویټ وکړه. ټیک ہے نا. نو شټ ډاون سره ستاسو کمپیوټر اتوماتیکلی څه شي؟ دا ګول شي. ریسټارټ سره ستا کمپیوټر ریسټارټ شي، واپس شروع شي. ولې ریسټارټ کومږه؟ دی وجه نه ریسټارټ کوو چې تا سره کمپیوټر چټکې تیزۍ سره کار نه کوي، یو پروګرام د سره एकदम کار پرېږدي، یا سی فار ایگزامپل یو پروګرام بس کار پکې خو एकदम هینګ شي نو دې د وجه نه موږ کمپیوټر ریسټارټ کوو. ګوره دا کمپیوټر ولې موږ ریسټارټ کوو؟ یا کمپیوټر ډېر کسان کمپیوټر په خپل ریسټارټ کېږي، په خپله ګول شي. دا ولې؟ ګوره زه تاسو له آیډیا کلیر کومه، ځان سره ذهن کې را کېنوئ چې ریسټارټ کوم وخت کې موږ استعمالولی شو. سبا د نه څوک تپوس کولی شي دې باره کې. نو چې کله زه چېرته داسې دا ستاسو میموري ده د کمپیوټر، زه به وایم چې دا 2 GB میموري ده، 2 GB. او په دې 2 GB میموري کې زه به دې له 4 حصو کې به تقسیم کړم. یعنې مطلب 500 دا ده، 500 دا ده، 500 دا ده، 500 دا ده. اوس دا یو GB چې کوم دی دا خو ستا د ونډوز 8 لپاره ده او دا یو GB پاتې شوه، یو پروګرام دی. خیر هغه یو GB سپیس نه نیسي، خو واته پروګرام مې خلاص کړ. اخري ځل باندې یو پروګرام خلاصوم او هغې دپاره پکار دی تا سره 1 GB ریم یا 500 MB ریم پکار دی او هغه پروګرام تا سره 500 MB ریم په کمپیوټر کې نشته چې کله ته په هغې باندې ډبل کلیک کې ډاس کمپیوټر به خپل ریسټارټ شي. ولې؟ چې کمپیوټر دومره بوج نشي وړی. مونږ وایو او د فایل کې وایرس دی یا د سافټویر کې وایرس دی، نه پای کې وایرس نه وي، خو چونکې ستا کمپیوټر د هغې بوج، د هغې طاقت نشي لرلی، د هغې د وجې نه ستاسو کمپیوټر ریسټارټ شي. یاد ساتئ کله چې ستاسو کمپیوټر په خپله باندې کار پې کوئ एकदम ریسټارټ کېږي، एकदम ګولیږي دته، مطلب دا دی چې ستا د کمپیوټر ریم کمزوری دی، یا خو د کمپیوټر ریم کمزوری دی او یا چې کوم دی ستا کمپیوټر ته چې تا په څه باندې ډبل کلیک کړی دی یا په دې کې وایرس دی. تاسو که ریم د سره زیات وي دغه مشکلي د فایل کې مشکل دی، او که نه ریم تا سره کم وي او एकदम کمپیوټر په خپله باندې ګول شي نو مطلب ستا دا ریم چې کوم دی دا تا سره کمزوری دی یا کم دی، تا سره کار نه کوي. ګورئ سیکنډ هینډ څیزونه به چېرې هم نه اخلئ، مطلب زموږ دا ټول کمپیوټر سیکنډ هینډ دی، خو دې نه دا ریم چې څوک وباسي روباسي نو مطلب دی کې سیکنډ هینډ لګېږي. سی ډي روم شو، هارډ ډسک شو، ریم شو، پروسیسر شو، دا سیکنډ هینډ چېرې هم نه یوزفل پکار. څومره چې دا استعمالیږي دومره د هغې هغه قوت ختمیږي. ریم چې دا ګورئ زه بار بار سټوډنټس ته یم چې ګورئ تاسو کله هم چېرته انسټالیشن کوئ که نه نو باید چې 6 میاشتې پس چېرته انسټالیشن وکړئ. بارې که تاسو ته خبره کوم نو مطلب مې دا دی چې کله هم ستاسو کمپیوټر بار بار ریسټارټ کېږي نو تاسو سوچ وکړئ چې ستاسو د کمپیوټر ریم چې کوم دی هغه کمزوری دی. یاد ساتئ رایټ کلیک کې دې ځای نه شټ ډاون اور ساین آؤٹ ته راشي. سلیپ څه کار کوي؟
دا کمپیوټر کچره تاسو غواړئ چې د کمپیوټر برق ختم نشي برق ډیر مصرف نکي ډیر کسانی کمپیوټر چلان خو دی وسه وته ناسي داس نه سلیپه کا دا بیټری ستاره لپاره د کمپیوټر مهمه ده دا بیټری تاسو لپاره ګوره د کمپیوټر هر یو جز تاسو لپاره مهم دی بلیو می تاسو ته ګارانټي درکوم کدا ډکنه مې داسې د کمپیوټر لری کړ کنه او دا پرځي چې یو بل سره څنګه کار کیس تاسو په لوخ دا بشي چې زه بٹن رو پریس کوم چرته دا ته اونځي چرته داس دا دوه کمزور پارټس دي او موږ دا کمپیوټر چا په یو لاس کې نوې لکه دا کاپه اسی ولړ کی داس چاته یواله کې چیک دا هارد ډیسک دی د کې ریم دی د کې پروسیسور دی یا ساتي چې کلم تاسو کمپیوټر تر سو پر ګل کړی ني د یو څه بل ځته موړې اوسه دغه دا غي پارټس دي کار کوي چرته الټه کې دا کې هي سره اتوماتیکلی ډیمیج خراب شي دې د وجه نه ریسټارټ د پارم غلا کو سلیپ کله کیږي چې کله تاسو کمپیوټر بیکاره مطلب کار په کمپیوټر باندې نه کوي تاسو ډایرکټ سلیپ کا نو ستا 50% برق تاسو اتوماتیکلی کم مصرفيږي د ټول انټرېسټینګ خبره صدا شټ ډاون او ریسټارټ زموږ ډیر کافي ټایم اخلي یاد ساتئ دا ډیر کا ریسټارټ ډیر کافي ټایم اخلي د ټول اهم سیس چې کم کمانډ دی نو هم سره کم یو دی هایبرنیټ وی لو اٹ هایبرنیټ یو ډیر زبردست کمانډ دی په وینډوز 8.1 کې او د دې کار را دي کنه شټ ډاون چې کله تاسو شټ ډاون کوي یا ریسټارټ کوي چې څونه پروګرامونه تاسو خلاص کړی وي هغه ټول کلوز کی دا غي نه پس کمپیوټر شټ ډاون شي تاسو بند شي ګل شي هایبرنیټ څه کار کوي چې هر څومره پروګرامونه تاسو خلاصوي هر څومره پروګرامونه هغه خلاص چې کله تاسو لس کاله پس راځي دا کمپیوټر خلاص کې او مکه پروګرام به تاسو په خپل ځای باندې موجودي او کمپیوټر چټکه تیزی سره خلاصيږي چټکه تیزی سره ګوليږي بلدا چې کمپیوټر سونه فایلز تاسو خلاص کړي او خپل ځای باندې موجودي تاسو نه کلوز کړئ سبا د سوک تاسو کولی شي چې ولې هایبرنیټ کمانډ موږ استعمالو دا شټ ډاون یې سره پاره ور کړی نو شټ ډاون مطلب دا دی شټ ډاون یو نیمه کې داس کار کوي چې زموږ کمپیوټر صحیح طریقې سره نه ګوليږي یا نه ریسټارټ کیږي کوشش کوي چې تاسو هایبرنیټ کمانډ استعمال کړئ هایبرنیټ فائدہ څه ده د هایبرنیټ فائدہ دا ده چې څونه پروګرامونه تاسو خلاص کړي اپ سکرین باندې مکه سي پراتی خرابيږي نه بالکل مکه شکل کې وي بل دا چې د کمپیوټر برق نه مصرفيږي کمپیوټر چټکه تیزی سره ګوليږي چټکه تیزی سره چې کم دی هغه واپس خلاصيږي براته within a second ما ته کمپیوټر خلاص شي او هر سماترا کې دا واخله چې تاسو ته پریکټیکل اپلای کوم او تاسو ګورئ څنګه چې تاسو دا یو سو شارټکټ وی کنه نو تاسو د شټ ډاون او د ریسټارټ شارټکټ به څنګه جوړوي یا د هایبرنیټ شارټکټ به څنګه تاسو جوړوي دا لپاره موږ سره سخت پرې طریقې دي زه وسو کومه چې تاسو ته سبا یو کسوي چې ماته د دې شارټکټ راته جوړ کا میک ا شارټکټ نو شارټکټ به څنګه جوړوي نو سبا دا سوک تاسو کوي چې زه خو بار بار د کویک ایکسس مینیو ته نشم راتلې چې د شټ ډاون او ساين اوټ تر شمه او دې زنه یا په شټ ډاون باندې کلیک کما یا پر ریسټارټ باندې یا شټ ډاون باندې یا لاک باندې وغیرہ وغیرہ نو یاد ساتئ ایزی میتھډ تاسو ته خېما تاسو دا شټ ډاون شارټکټ په ډیسکټاپ هم ځانته جوړول شي ځانته جوړه کې څنګه به جوړوي دا طریقه یادو ساتئ ځان سره رائټ کلیک کې سکرین ته وګورئ شاباش به تلیکما رائټ کلیک په ډیسکټاپ باندې راوښه نیو ته تاسو او دې ځنه باندې شارټکټ باندې کلیک کړئ او په دې شارټکټ کې تاسو ورکه شټ ډاون سپیس -s سپیس -t سپیس 0 بوته ورکه یا ساتئ کلم چې تاسو کمپیوټر وایرس وخی ریسټارټ یا شټ ډاون تاسو سره کار نه کوي نو تاسو کولای شئ چې دې لار نه غ سیټ کې شټ ډاون یو کمانډ دی او شټ ډاون د سره شروع کیږي د اس نه نو ماته سپیس -s وته ورکو او سپیس د ټی مطلب د ټایم یعنی سات او صفر مطلب ثانیه دی نو په صفر ثانیه کې زما دا کمپیوټر شټ ډاون کې چې ټایم ونه اخلي شټ ډاون نه کراته ورې څنګه چل مې کو ک تاسو د شټ ډاون شارټکټ جوړوي کنه نو رائټ کلیک کړئ ځکه راشه تاسو نیو تا او په نیو کې تاسو د شارټکټ تراشه او په دې شارټکټ کې سو کې جست شټ ډاون سپیس -s سپیس بار بیا وخه -t او سپیس بار وخه او بیا صفر وته ورکا وګوره دې ځنه پسو کا دې ځنه نیکسټ کا او دلته ورکه چې سه شټ ډاون دا بس نو متور کینی نه متور کې دا فینیش کړل تماس او وګوره د دې شارټکټ جوړ شو زبیا روست په ډبل کلیک کوم چې کار کوي کنه کوي دا آیکن چینج کې تاسو دا آیکن ولا تغییر کې نو زبر رائټ کلیک کوم په دې رائټ کلیک اون دی شټ ډاون بیا راشي دې ځنه پراپرټیز تا او پراپرټیز کې وګوره تاسو چینج آیکن باندې کلیک کا او په دې چینج آیکن دا اوکے کړئ ځنه
तो दुनिया आइकन बता सो इधर की क्लिक दिस वगैरह दा वाखला ओके का एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन समाद शटडाउन शॉर्टकट देर पासाना सर जोड़ शो तो कलम तासो द शटडाउन शॉर्टकट जोड़वे कना दागे द पारा शटडाउन शॉर्टकट दा याद साथे राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप बेदागे न पस न्यू बिया क्लिक ऑन शॉर्टकट बांधे बा क्लिक के बेबा टाइप के स जवत और कम चे शट टाइप पे कहता सो शटडाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस 0 या बे नेक्स्ट के और या बे फिनिश के तासो सो उगरे दादा गई वो आसान तरीका था नो शटडाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस 0 नो स्पेस पे यो देजे के वर के स्पेस पे बल देजे के वर के वे तासो और बल स्पेस बदल तवर के वे बास शटडाउन स्पेस -s स्पेस -t स्पेस 0 दा बता सो you have to give this the space is याद साथे स्टासो कमांड मडेल पासाना सरकार के रिस्टार्ट द पार वसिंग जोड़वे राइट क्लिक ऑन न्यू मतलब पता डेस्कटॉप बांधे राइट क्लिक के या न्यू तराशा मक्का शॉर्टकट बांधे क्लिक रियली सिंपल और दाएं पास कम दे मक्का शटडाउन बता सो के रिस्टार्ट ना बस सिर्फ रिस्टार्ट से शुरू कीगी आर ना नो स्पेस वो है स्पेस बार -r वतवर का या स्पेस डेर कसान होता दा कीज नदी याद साथे जान सरा वगैरह दा कीज दा से देखना जैसे शटडाउन उली का शटडाउन नपस कम दे डाउन 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 शटडाउन स्पेस वगैरह माइनस दा माइनस देखा माइनस पे वो है r स्पेस माइनस दा t बता सूली के और दाए नपस स्पेस दा सिफर ता सुरखारी के ना दा वो तौर के पास तो दागे न पस कम दे दा नेक्स्ट का और दे लवर का रीस्टार्ट बस दा नु मोतवर का रीस्टार्ट एंड देन फिनिश इट रियली सिंपल द रीस्टार्ट शॉर्टकट हम जोड़ कर देता उसको तासो राइट क्लिक के पदी रीस्टार्ट बांधे दे प्रॉपर्टीज तरह से ओकरे दा से चेंज आइकन बांधे क्लिक ओके कदे से ना सोने इजी तरीके सरा तासो डेर पासाना सरा द रीस्टार्ट तपारा यो एनी आइकन वाला ओके कदे से ना एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन दागरे दा रीस्टार्ट शॉर्टकट शुमा सा जबे ट्राई कमा आए दा शॉर्टकट मुंह सर कार कई कना कई बुरा डेर कसानी कना कंप्यूटर लॉक कई लॉक तो दागे दा पारा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल है दा कमांड्स दा ब्या कोमा और डबल पे कुम च कार कई कना कई बा डेर कसानी दा कंप्यूटर लॉक काउल दा पारा दा कोडिंग जक बता सो याद साथे च दा टोन अहम दी दा ज़हन के तासो खामखा याद साथे लॉक कंप्यूटर द पारा मुख्तलिफ कमांड्स फोल्डर लॉक और फोल्डर गार्ड और लॉक स्क्रीन यो इस्तेमाली करना द लॉक क्यों आसान तरीका तास तो है द लॉक तरीका बस सिंगा तास कवे नोमदा का मेथड दे गोर द शॉर्टकट तास को द रिस्टार्ट द पारोमा का तरीका दा रिस्टार्ट शॉर्टकट करना दल तक नो द रिस्टार्ट शॉर्टकट जबोत दावर कम बास रिस्टार्ट और द एस पजे बसवर कम दे के आर द रिस्टार्ट द पारा मासरा आर दे और ब्यादागे न पस कम दे द लॉक शॉर्टकट पर सिंगा दा को लॉक शॉर्टकट लॉक लॉक द पार बताओ सो कबे दी कमांड तलक स्ट्रेट ओगोरे राइट क्लिक ऑन न्यू मतलब डेस्कटॉप गो बैक न्यू और बेरा से शॉर्टकट था और सब दौर के दिस नंबर के रंडेल ओगोरे कगटियो कवाड़ी RUNDLL 32.exe space user 32.dll comma lock work station बस का सिंपल कोड इसमें कुछ Windows 7 Windows XP Windows 8 Windows 10 ना 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 द फाइल नुम दे मुसरा a piece of cake सिंपल है ना सादी सीधी गोरे सिंगा राइट में क्लिक कर राशरीज इन न्यू था राशरीज इन शॉर्टकट था उमा से RUNDLL 32.exe अजमुंगम ने दिल खबे याद 32.exe space user 32.dll comma lock work station
कामा बस राजी कामा द कीबोर्ड राजी कामा چې کوم دی دا طرف راځي اچھا جو بھی دلته دا آسان دی کنه ډیر ایزی دی کیبورډ تراشه وګوره داس دا دی لیک کنه دا ټولر څه دی لیک بیا دا نه پس کومه دا دی دا ټک بیا سپیس بار وخه لاک ورک سټیشن ٹھیک ہے نا نو ګره دا ولیکا او دا بس نیکسٹ کړه نیکسٹ کا او د لور کا چې لاک کمپیوټر او درته دا فinish کا باس اوس وګوره لاک کمپیوټر باندې رائټ کلیک کا and then here we go لاک کمپیوټر go back properties تراشه دا آیکن خو له چینج کنه دماغي ما سره آیکن نشته نه نو ول نشته را کړل شابه یو کس یو راکا نه نو کوم راکا کرفي واله مړه دا سه براوز تراشه ګوره دې نه راکې ماته دماغي ما سره نشته مال په یو فایل باندې ډبل کلیک امراکا نو ویواله درې کړو ٹھیک ہے نا سو اوس دې نه تاسو آیکن راستي شي یعنی دا لاک آیکن والا وتا اوکے کدلتا ہے and then click on okay button شارټکټ مل ورکول شي windows key plus w windows key plus w وتا ورکا simple method really easy ولکه تاسو any key ورکول شي w وتا ورکنو تاسو ګره control alt w سره بیا لاک کول شي وغیرہ اپلای کو دا اوکے کدلتا ګره سون آسان اوس windows key plus w وخا windows key plus L وخا ऑटोमेटिकली تاسو هغه لاک کول شي سونه آسان طریقې سره لاک اور لاک باندې ډبل کلیک کرنا لاک ہے کا کہ میرے دے لاک کے پاسورڈ ہے پہ کوئی اگڑم بگڑم پاسورڈ دے تو اوپن نہیں ہو نشی اوپن کے دیتا سا اور سونه آسان میتھڈ یاد ساته چې کلم تاسو د لاک شارټکټ جوړوي کنه نو ماګه طریقې د رائټ کلیک آن ډیسکټاپ بیا کلیک آن نیو او بیا کلیک آن شارټکټ او د شارټکټ نه پس چې کوم دی تاسو به سو کې ټایپ د کوډ دا کوډ بوډي کې کم یو جست ټایپ rnd32.exe space user32.dll comma space lock workstation دا آسان دی کنه سپیس صرف یو دی ځای کې دی بس او سپیس یو د دې کامې نه پس دی بس دا دو سپیس نو خو نشته پکې हर यो कंप्यूटर किया न सिर्फ जमा दे कर किस ताजो के वकार आओ बिल्कुल एनी पासवर्ड नया हो नो दे दरवाजे कुल्फ निश्तो किली दे सरलास के ठीक है ना हम खा बता सो सिक्योरिटी खुदा अलम चिता सो विंडोज इंस्टॉल हो راځي موږ خامخا یوزر نیم ورکو سره پاسورډ ورکو چې زما د کمپیوټر سوکرانی شي د هر ځای کې د ټول نه اهمه ایشو د ټول نه اهمه خبره چې کوم دی هغه څه ده سکیورټي چې یو کار کې دي شي نشي کېدنه نو د کمپیوټر کې هم سکیورټي موږ کوو کنه نو ځکه موږ د لارې نه دا ون بای ون اپلای کوو زه ګورم چې آیا دا شټ ډاون یا دا ریسټارټ یا دا هایبرنیټ کار کوي کنه کوي زه به دا ویډیو سټاپ کوم